غونچې ای غونچې پته نه لګي چې دا چېرته تللې ده. غونچې ای غونچې دا چېرته روکه شوې؟ څه چغې دې جوړې کړي کور دې به سر راغستی دی. ته خو بس کېنه اخبارونه ګوره هغه ګل را روان دی. ये غونچې जी मामी किचन की हूँ माँ تا ته پته نشته چې ګل را روان دی. او مغله مې روټۍ تیار وله. د ګل لپاره خو تیاری نه کېږي خو زما او چا سره غم نشته. غم نشته. اوهو خپلو کې جګړې مه کوئ. ماما تاله او مامي له مې خط رخي چای پخ کړي دي. وا نو په انتظار د څه دی خورۍ مې وړه که نه. دا دې لاړم او دا دې راغم. شهزادګۍ 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 ګله شهزادګۍ وای دا په داسې چل شوی دی. شهزادګۍ زما په خیال پیریان دي پې زه ځم مامي ته مې ویل. شهزادګۍ 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 یا الله خیر یا الله خیر چې زما په ګل بچې څه چلو شو. شهزادګۍ ګل بچې ګل بچې ګل بچې ولې څه چلو شو ګل بچې مورې ګل بچې دا در باندې ټیک هغه جادوګرې څه تعویضونه کړي دي. ګل بچې زه استاد نه ځم او چې ته سخت تعویض غمدله کوم. نه مورې هېڅ هم نشته دی زه ارام وکړه ځم لږ ارام کومه. ای سړیه تا ته مې یوه خبره کوله. وایه څه خبره ده؟ ما وی چې د ګلو د غونچې دا واده مې کړی وي ځکه چې د مرګو د ژوند څه پته لګي. زما هم دا خیال دی. زموږ نور څوک دي همدغه یو ډکی هم دی. ګوره سړیه څومره چې دا کار زر ته زر کېدی شي دومره ښه ده. السلام علیکم خان بابا. وعلیکم السلام. ولې بچیه چېرته روان یې؟ اصلي خان بابا ما ویل د کلي ته به چکر ووهم. ها زه کلي ته لاړ شه د شرګیز ته ټلیفون کوم هغه سره مېلاو شه. ډېره خیر خان بابا الله پامان. ګله کلي ته روان یې ها کله به راځې؟ مازدیګر به راځم که نه ولې هسې ما وې چې څه دله تیار کړم. چې څه دې خوښوي ماړې.
शहजादगी 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 जमा खबर हो रहा कना सुख शहजादगी तो शहजादगी जमा जमा तो खूब शहजादगी शहजादगी नेम शबनम यम तो शहजादगी जमा तो खूब शहजादगी शबनम यम शबनम तत्सवे زتيكويم تخولي بالي شوي ترتيكوي زلي ونيم ستادي مني دي ونيم تاخو زما خوبنا رنگ کړی دي خوبنا شهزادګي شهزادګي शहजादगी هولي وني يو خوار وقت په منډي دلته یو الیکو ولي تاسو سویل څه نه نه هغه په موټر کې و په موټر کې خو دنیا ګرځي ته دنه ځي ګورم شبا ته دنه چې دلی ونیو او که په خودو زمانو شبنم دی او ماته شهزادګي کوله چې دا ولې ها دا خبر چې څوک शबनम बोले बार खता इलासे सासाई मामा जी बाहर या मोटर वाला आगा त सवे ना माते सने वेले खो माते ब्रन कतल ګوري برته نه چې سارو ما خام ته په غرونو کې ګرځي کور کې نه مړی چرته مار لړم دی نخوري मामा जी چې په کور کې आवाज يم نو بار خو خامہ خوزم کنه ته دا خبره پرېږده ورته ورشه مالې او کپ چي جوړی دا ډیره فرق سلې ونه دا ولي وني یو پیالي چې مالم جوړی کا السلام علیکم وعلیکم السلام راتاو شه بچو کې نه دلته ورته بچي چرته نه راځي بوردلیا موټر والا دونه دو نه نه زه چې وټنه مغتلې اسوکو پته نشته کاکا جی سوکو خدا لیونې ته ناسي ویریږي شبنم بچي تم لک خیال ساته
وخت په وخت کور نه بهر وځه. ښه ماما جي. ما ته خو زما د خوبونو شهزادګۍ مېلمه شوه، خو چې دا ما سره خبرې ولې ونه کړې؟ ګله دا چا سره دې خبرې کولې؟ ګله ته ماته وګوره، زه تا ته څنګه ښکارم؟ ډېره ښایسته. ته رښتیا وې؟ او څوک شهزادګۍ؟ ته شهزادګۍ زما د خوبونو شهزادګۍ. زه شهزادګۍ نه یم، شبنم یم. ته شهزادګۍ، زما د خوبونو شهزادګۍ. زه شبنم یم، شبنم. ته شهزادګۍ، ته شهزادګۍ، ته شهزادګۍ. ګټه دا بیا دې ولې موډ خراب شوی دی؟ تا ته ویم که نه څه چل شوی دی؟ چې تا سره ما دپاره وخت نشته نو بیا دې ما سره واده ولې کولو؟ ګوره زه خو تا ته هر وخت وایم چې هغه غټه پټه بنګله ده، راځه دلته به یو ځای اوسېږو. غټه پټه بنګله؟ زه خو هغه جادوګرې سره یو منټ هم نشم اوسېدی. دا ته څه وې؟ زه بالکل ټیک ویم. هغې په ما باندې روغ جوړ کور روان کو او ته ما ته وایې چې زه هغې سره اوسېږم، هغې سره اوسېږي زما دا چپړه. نه ګټه زه تا له اوس د یارې تعویض خو نشم کولی که ما له د یارې تعویض نشي کولی، خو ما له یو بېله بنګله خو اخیستی شي که نه زما د خوشحالۍ دپاره. لا 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 لا. ګله ته ماته وګوره، زه تا ته څنګه ښکارم؟ ډېره ښایسته. ته رښتیا وې؟ او لا 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 لا. لا لا لا. خیر خو دې کنه لیونی څنګه راځې چې برم برم ګوري؟ ए फॉर दिलिया नम परिणामों के तेरे खुले कार خیال کوه چې نظر مې نه کی. ए फॉर दिलिया जमा नजर पता न लेगी ستا نظر په ما نه لګي؟ هغه څنګه؟ आगा दासे چې ته خو زماره سترګو توري زماره سترګو رانجي ए फॉर दिलिया ته خو خاطر روانه مال بل ته سره وړي قاله به زه د ښار نه پنګړي او لپټه به درته راوړم. یا لکه پردلا چې کاکاجي ته لا ښار ته تللی نه یې؟ اوس کاکاجي روان وم دې لیونۍ راته سپېلني لوګي. سپېلني د څه دپاره؟ الا ما نه سپېلني هیر دي سپېلني ورته لوګېږي د ده نه په ښار کې ښایسته ښایسته دي، هغې د نظره نه شروع دې به څه د نظره شي؟ یا کاکاجي تا ته خو زما د ځواني څه ښکاري نه. ځه ته دا خبرې پرېږده، داسې کار وکړه د جوارو وړه واله او د تور نظر سره اوسي. چل ډېره ښه ده. ورځه او په وخت راځه ښه. ए फॉर दिलिया بیا څه دي؟ ښار ته خو ځې خو چې چېرته روک نه شي ځه نو زه ماشوم یم چې په ښار کې به روکېږم. ए ګوره زما یو خبره وره ته په ښار کې دې ښځو ته کتلي که نه نو دا سترګې به درنه روباسم. اوهو زما څه کار دی چې ښځو ته ګورم، ځکه خو مې له تشمېچ ولي څوک راته نه ښکاري او زه هم ورته نه ښکارم. ښایې ته خو ښار ته ځې که نه
مال به سره بنگړي او انجم راوړي. اوهو یاد دی راته سو لوپټه او بنگړي اوس د کې شو اے ورتلیا کپل هغه ته په ملو شو کنه نو هغه مراله راوړه یا سره. اوهو پورا پیښور بدل راوړم خو ما پریدا. خیر علي خان خوشاله اوسې کاکا. تاسو د سالار خان بچی او کاکا سالار خان ما ته فون کړی بچی دا ټول جایداد ستاسو دی. راځه بچی نورې خبرې به کور کې کوم. راځه راځئ. ګله بچی زما پلار ستاسو زوړ زمیندار و او موږ پلار په نیکه ستاسو د ځمکو آبادونکي یو. کاکا دا ډېره ښایسته علاقه ده. د دې ځای اوبه هوا او غرونه هر څه د بناوټ نه پاک دي. دا خو ټیک ده بچی وګوره بچی دا راته ووایه چې تعلیم دې تر کومې ورسوم. کاکا زه میډیکل کوم بس کال نیم کې به انشاءالله ډاکټر شم او چې کله هم ډاکټر شم نو په دې کلي کې به یو غټ هسپتال جوړوم. ماشاءالله دا خو ډېر ښه سوچ دی. د دې علاقې خلکو ته د هسپتال ډېر سخت ضرورت دی. ماما جی راځي روټي تیار ده. ښه شبنم بچی ګله بچی دا زما خورزه شبنم ده او شبنم بچی دا زمونږ د سالار خان زوی ګل دی. ګله بچی راځه چې روټۍ وخورو. ګله بچی څه سوچ کې راځه کېده که نه. او دا ته څه سوچ کې ورشه روټۍ راوړه. ماما جی जादूगर माने जादूगर हवे जादूगर होते چې زما د کور مېرمن جوړه شوې او ما نه دې خاوند هم واخیستو. واه واه جادوګره خو دې چې په زوی راله تعویضونه ساختونه کړي دي او لیونۍ دې کړاله. اوس یې خوند کو اته نه دې اورېدلې چې عمل د لارې ملي دا ستا د ګناهونو سزا ده چې تا ته میلاویږي. پوه شوې؟ ای تم دا غوږونه کولاو کا او دا یوه خبره مې واوره خو زما په زوی څه چلو شو نه ژوندی به دې پرېنږدم. دا خو به وخت ښایي چې ته ما جمدی نه پرېږدې یا زه تا جمدی نه پرېږدم. ګوره شبنم ته زما د خوبونو شهزادګۍ ته ما له هره روز په خوبونو کې راتلې. خان خوب خوب وي او حقیقت حقیقت وي. په خوبونو حقیقت کې ډېر فرق وي. زه منم چې د خوبونو د حقیقت سریز واستنې خو چې ته ما په خوبونو کې راتلې او په حقیقت مې ولیدې ما ته پته ده چې دا الله پاک زما دپاره جوړه کړې. چې زه الله ستا لپاره جوړه کړې نو بیا یې زه د بل په نوم کولم ولې
داسې مړه مړه ګورې دا واله ستا لوپټه او دا بنګړي اے فردلیا تا خو مالا پیوره ونوړو اوهو لیونۍ پیوي راله په مخه رانه لو چې بیا لاړې مالا پیوې راوړې بیا لاړم تاله به خامخا پیوي راوړم ګوره خانجي ته یو غټ خان وي او زه د یو غریب دهقان لور یم او بیا تا کله اورېدلې ده چې ځمکه او اسمان یو ځای شوي زه تا څنګه پوهېږم خانجي چې د خانانو د غریبانانو نه کېږي مینه غریبي او خاني نه مني مینه د زړه نه کېږي او مینه د زړه سره کېږي د دولت سره نه او بیا ته زما د زړه نه خوښې خانجي ته زما په خبره ولې نه پوهېږې زه د ماما د زوی چنغلې یم زه یې په ورکوټي والي فورډل ورکړې یم د وړوکوالي رشتې چا منلې دي نکاح خو نه ده شوې کېدل شوې ده ماتېدی هم شي دا به ستا سوچ خانجي خو زموږ په معاشره کې چې یو پیری جینۍ د چا په نوم شي نو هغه یې بیا تر مرګه نه پرېږدي اوس ستا خوښه ده خانجي ډېره ګرانه ده نو خو ځه الله ته اسانه ده اوه ګوره نیکه ته زما خبره ولې نه اورې ناورم ستا یوه خبره هم ناورم د دې دویم واده مشوره خو تا ماله په خپله راکړې وه که نه اوس یې هېڅ خوند ونه کړو وه زما خبره واوره ما ته څه پته وه چې هغه جادوګره به تا باندې دومره جادو کوي او ستا ټول مال حال په خپل ورونو خویندې به خوري ما ته څه پته وه ګوره اوس یې علاج کېدی شي هغه څه ګوره تا کور ته راشه نو هر څه به ټیک شي تا او تا کور پرېښی دی د هغې چې څه واخه ده هغه کوي شک دې ولګي په هغه کور باندې او شک دې ولګي په هغه هر څه باندې که ته ما خوشحالول غواړې نو ته ما سره دلته راشه اوسېږه ګوره ته زما زوی دی ښځه مې ده ښه هلته شته زوی دی ښځه دی چې څه دې زړه دې کوه زما آخري فیصله ده چې ما سره دلته اوسېږي نو ټیک ده که نه ځه خپل کار کوه ګله زه خو ستا دپاره خپله دنیا پرېږدم خو هسې نه چې بیا ته د خپلې دنیا دپاره ما پرېږدي دا څه وي شبنم ما تا سره د زړه نه مینه کړې ده او بیا مینه قرباني غواړي او زه ستا لپاره هرې قربانۍ ته تیار یم نو بیا راځه چې دا لوز وکړو چې په موږ دواړو هر قسم له تکلیفونه او سختې راشي نو موږ د یو بل لاس نه پرېږدو زما تا سره لوز دی اې د ګل پلاره هغه هلک ډېر ناوخته کړو تر اوسه پورې رانغی را به شي هلک دی پرېږده چې چکرې ووایي خو دا یو خبره ته کوم چې د نن سبا هلکان نه وي دا ډېر وران دي تا نه خپله ځواني هېره شوه ولې ونه یې زموږ خو ډېر ساده وخت و شبنم ته زما د خوبونو تعبیر یې او بیا زه ډېر خوش قسمته یم چې ما ته زما د خوبونو تعبیر میلو شو ګله خو زه یېرېږم د څه نه ستا د خوبونو تعبیر ډېر خطرناک دی دا دنیا ډېره ناترسه ده هسې نه چې موږ د یو بل نه جدا نه کړي
کاکا زړه خو زما هم نه غواړي چې دې ځینې لاړ شم ولته مې مور او بابا په تمه دي دا علاقه زما ډېره زیاته خوښه شوه دلته به زه یو لیشان محل جوړوم چې دا ستاسو خپله علاقه ده کله چې دې خوښه یې راځه وای وله څه خبره ده هسې بابا ما ویل د کلي ته به لاړ شم کلي ته د کلي نه خو ته پرون راغلی نو نن بیا سره ځې اصل کې بابا وای څه ویل غواړې اصل کې بابا ما ویل چې زموږ دهقان شیردل خورزه شبنم ولې په شبنم څه چل شوی نه بابا پاریس نه دي شوي په ما ویل کې زما دپاره یې وغواړئ داسې وګوره چېرته هغه زموږ د دهقان لور او چېرته ته د کلي خان بابا مینه خو میرې او غریبي نه ګوري مینه خو زړه نه کېږي او بیا شبنم سره زه زړه نه مینه کوم ګولا دا زړه به دې ګوګل کې سنبال کېدي ما تاله ستا د ترور لور کړې ده چې هغه یو ډاکټره ده او شبنم د یو زمیندار لور ده زما بابا جان او مور بیبي زما خبره نه مني ته ماته دا ووایه چې ستا زړه خو غواړي زما زړه خو وایي چې زه شبنم سره واده وکړم ګوره زما خبره واوره ژوند یو ځل میلاویږي دوباره ژوند نه میلاویږي او چې ستا څه زړه غواړي که نه ته هغه وکړه او باقي هر څه په ما پرېږده زه پوه شه او زما کار پوه شه هغه وایي که نه چې اوس یې خوند وکړو ځمکه او اسمان خو یو کېدی شي خو شبنم سره ستا رشته نه شي کېدی پوه شوې شیردل خانه تا له خبرې نه راغلی یم خو خانجي تاسو تکلیف څه لا کولو ما ته به مې ویل زه به په خپله درغلی وم نه شیردل خانه
زما راتل ډېر ضروري وو خو ګورې چې نا امیده مې نه کې خانجي تاسو حکم کوئ مونږ دا غواړو چې ستا خورځه شبنم زموږ زوی ګله راکې ګلدا دا تاسو څه وایي جي شبنم خو ما خپل واره اردن نه ورکړې ده دا څه خبره ده رشته ماته دیم شي دا رشته ماته کې دا خبرې پرېږده شیرزای خانه ستا د وراره د واده خرچه ټوله به ما ګورې چې ما نه امیده نه کې دا تاسو څه وایي خانجي آخر ملک د پښتو دی او بیا زما خورزاب زما د دې واره چلغله ده و شیردله د خلکو خبرې پرېږده خپله خبره کوه بس خانجي بس چې بله خبره ونه کړي ما ستاسو ډېر عزت وکړ هسې نه چې بیا خفه شئ ټول کار ستا دی ستا نن ستا د وجې زما ډېره غټه بېزتي وشوه چپ دا څه کې پردله ځان په سوره شرمې په خوله لاس کېده ستاسو د دواړو به زه هم سبا نکاح تړم بابا جی خدای خاطر وکړه بچې چې موږ بې عزته نه کې زموږ د عزت خیال وساته بچې زموږ د عزت خیال وساته ته زما عزت شبنم عزت چې ته ما خپل عزت غړې نو ما ځان سره بوزو خپل عزت را نه جوړ کا زر کوو چې ځو تاسو ډېر ښه وکړل چې تاسو دلته راغلئ زه تاسو سره یم دا ستاسو خپل کور دی درکوه چې حالات سر سوي دي که نه نو تاسو دواړه دلته اوسېدی شئ زه خو ډېره یېرېږم د کور نه راوتښتې دی او دلته یېرېږي اوس یې خوند وکړو شبنم دا زموږ خپل کور دی او بیا دا زما ناسکه مور ده ایمه ناسکه خو سکه نه زیاته در سره مینه کومه لږ تا دا ډېر بد وکړو چې تا دوی له دلته پناه ورکړه ما ډېر ښه وکړل چې ما دوی له دلته پناه ورکړه خو ما دوی له پناه نه وه ورکړې که نه نو هغوی به دله کله نه وجلي وه السلام علیکم بابا جی بابا جی زه منم چې زما ډېره غټه ګناه شوې ده خو بیا زه د زړه نه مجبور وم ته خو د زړه نه مجبور وي خو زما د عزت شمله یې خاورو سره خاوره کړه اوس یې خوند وکړو دا خبرې دلته مه کوئ دا زما کور دی او دوی دواړو له ما پناه ورکړې ده بابا جی زه منم چې زما نه غلطي شوې ده خو ته یو ځل زموږ شبنم لپاره ورغوښه که نه تا لپاره زه یو ځل مخکې ورغلی وم هغوی ماته انکار کړی و خو د هغوی انکار په ځای و ځکه چې تا یو کویدن شوې جنۍ راته ښتولې ده
उससे ख्वांदो बच्चे तो फिक्र बिल्कुल मत कवा زه تاسو سره یم کو ته دا غواړې چې زه تا سره هغه کور ته لاړه شم نو زما دا شرط دی چې د دې دواړو د روغې دپاره به ته هلته پرسې ٹھیک ده خان کشر خان ډېر زیاتې کړې موږ یې وشرموو موږ غریبانان ضرور یو خو بې غیرته نه ګوره شهزاده خانه همدې خبرې له خو زه راغلی چې ګل ډېر غلط کار کړی تاسو پلار په نیکه زموږ ډېر خدمت کړی دی اوس به کوو څه خان دا سوچ خو زم کوم چې څه به کوو زما نه خو یو دوه خطا دي چې پړم شم او مړم شم رورا هر څه کېدی شي مونږ معافي غواړو چې څه تاوان توپان وي مونږ یې منو که نه خبره تاوان او طوفان نه دی بیبي خبره د عزت ته عزت او عزت چې یو ځل د چا لاړ شي که نه نو هغه بیا په تاوانونو واپس نه راځي او تاسو خانانو ټول عمر د غریبانانو عزت پورې خندا کړې ده خندا بودر د خان ستا خو بازار سو منم خو دې پردلی سره به زه څه کوم اوس به څه کېږي سړیه څه به کېږي تا او ستا د زوی د لاسه نن زه د دوو ټکو خلکو ته پاتې رالم عزت شمله مې د خاورو سره خاورې شوه دا هر څه ستا د لاسه وشو ستا د لاسه د خفګان نه هیڅ هم نه جوړېږي خپل حق به په زور اخلي نو زه څه وکړم په دې کور کې ستا پوره حق دی او ستا ماما خپل زوی له بله ښځه کوي او دا ټول شرارت ستا د هغه مامي دی نه زما مامي داسې خو نه ده اوس یې خوند وکړو زما مامي خو داسې نه ده جادوګره ده هغه جادوګره په ما یې کور روان کو ته هغې ته څه څیزې ګلیا ما ته خو ستا دا نازکه مور ټیک نه ښکاري زه خو ته ډېره زیاته یارېږم ولې ونه یم ته دې سره یارېږي او بیا دا کور زموږ خپل کور دی د یو څو ورځو خبره ده که نه زه به خان بابا ورولېږم هر څه به ټیک شي دا اوس هم ستا د زړو سترګو خاطر دی خان یعنې د معافۍ قابل نه یم چپ شه چې مشران خبرې کوي نو کشران غلې ولاړي خان زه خو به ستا ومنم دا د زخرو بوټ به تېر کړم نو ته به خپله خورځه زما واره له به سوره کې ورکوې د ګل پلاره د خفګان نه هیڅ هم نه جوړېږي چې څه کېدل اخواسې مو شو خفه په دې نه یم چې ګل غلط کار کړی دی خفه په دې یم چې اوس رانه سوره غواړي وساده سړیه خو غونچه به په سوره کې ورکو که نه زموږ پې دښمني ختمه شي او د غونچې به کور آباد شي دا ته څه وې اوس د ګل د ګناهونو سزا زه غونچې له ورکړم د غونچې ځایونه بغیر نور څوک دي یا دلته او یا هلته ستا خورزه ده ستا خوله به نه غورځوي کم از کم زموږ د زوی ژوند خو به بند شي که نه خو د غونچې نه هم تپوس کول پکار دي که نه دې کې د تپوس څه خبره ده زموږ د زوی ژوند خو به بند شي که نه اویې زموږ خو هم دغه یو زوی دی
ته د دې کور مېرمن نه وینځه یې وینځه. په دې کور کې به ته لکه د وینځې په شان ژوند تېرې د وینځې په شان. دا کور به ستا لپاره کور نه ګوري ګور. کور خو به ډېر ښي پورتلیا. تیله به زه په دې کور کې د سپي په لوښي کې ورکوم. کاکا جی اخر زما قصور څه دی؟ قصور څه دی؟ تاسو خانانو ټول عمر زموږ د غریبانانو عزت پورې خندا کړې ده. خو د نن نه پس به زه تاسو نه د یوې بې عزتۍ بدل اخلم. بدل دې کور کې به نه ته مرې او نه به رغېږې. پورتلیا سر پې مه خوږوه. دا بوزه اول ته د زناورو سره وتړه چې د سر نه د خانې دا نشه وځي. دا اصل زید دا دی دا. اوس به درته پته ولګي ګلیا چې د چا د عزت سره لوبې کول څومره ګران کار دی. خوشاله یم ولې چې نن د جادوګرې ټول جادو مې تمام کو. دوړه شو د هغې جادو. ای د نواب خان لورې دلته کې خو دې دا ګن پرېښی دی. دا به د هغه پلار صفا کوي. راشه او دا ځای صحیح صفا کا. صحیح صفا کا دا ځای. ته به بس د کور مېرمن ده. اوهو زما څه کار دی چې ښځو ته ګورم ځکه خو مې د کوچنۍ جوړې څوک راته نه ښکاري او زه هم ورته نه ښکارم. ته خو ښار ته ځې که نه ماله به سره بنګړي او رانجم راوړې. اوهو یاد دي راته لوپټه او بنګړي. اوس زه تېر شم. اسا ته خو داسې په ارام ناست دی. ته به یې که د کور مېرمنې دا کارونه به دې پلار کوي. زما خبره واورئ. تاسو به سهار د وخته کلي ته لاړ شئ ولې چې ستاسو بابا جان ماته وی
چې دی الته راولې گئی ها او بالکل مې یریږي ولی چې تاسو بابا جان الته خبره وکړه صحیح ده صحیح ده د وخت ها صحیح ده ګلا الته نزو سما څړې یریږي اوهو یو خو ته ډېره یریږي یریږم زما بابا جان هلته دی او بیا مې ماته موټر یقین سره ویلې چې هلته لاړ شه منشي 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 سری کول د مال ځای مې صفا کولو د مال زیر صفا کولو دا چیر وټه به موږ له پلار کوي څنګه کوي چې ته کېدا شبا سره ته نه خوري ته شبا ورشه کار وکړو مطلب دا چې سبا سحر با ستاسو مجرمان ستاسو خپو کی او ستاسو پوه شي او هغوی پوه شي نو بیا داسې وګڼه چې سبا به د شبنمو د ګل د ژوند د اخري ورځ وي اخري کاکا جی د انتقام په اور سوځم ګل راله په زړه باندې د اور داغونه ایښي داغونه او بل خوا یې راته د ماما لور په کور کې نیغه نیغه کېږي دغه سوچ خو زه مړ یم بچی زه خو یم ډز دې پورته که ډز کیسې ختمه وه نه کاکا جی نه په ډزې چېرته وژنم په داسې مرګ به یې وژنم چې ګلي ته هم پته ولګي چې انتقام څه ته وایي څه ته بچی نو بیا دا کار به هم نن کوو کنه کاکا جی داسې په آرام ناسته ده ته به وایې که د پلار بیړې دی وراره دا آرام به اوس په پوخ آرام بدل کړو نو بیا راځه کاکا جی چې په آرام یې الله دې ما پرېږدې کاکا جی اوس په د ګلي غم کوم د ګلي یوازې د ګلي نه وراره چې زمونږ عزت یې تار تار هغه شبنمې به اول وژنو
پردله بچې دا څوک شو دا څوک شو پردله بچې شبنم 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 ګلا تا ته به ما ویل که نه چې دا دنیا به مغیازه کېدو ته نه شبنم 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 کاکا جی عمر خوشحاله خو انتقام خو پردله بچې شبنم ګوله بچې ګوله بچې ګوله بچې دا څوک شو بچې دا څوک شو ګوله بچې بابا ما خپله مینه واقعي بچې چې تا مینه وګټله خپل ژوند دې بایلو خو زما کور دې وران کړ واقعي چې ډېر بې پښتو بې ژبې خلک یې هغه تا نه دی اورېدلی چې په جنګ او په مینه کې هر څه جایز وي خو د عزت په بدل کې ما تاسو له سوره درکړې ده عزت په عزت برابر شو خان ځمکه هغه سوځي چې په کمې اور بلیږي ستاسو د خانانو په نظر کې د عزت هیڅ قیمت نشته تاسو صرف پیسه پیژنه پیسه نو بیا تاسو زما زوی ولې مړ کو زما واره یوازې ستا زوی نه زما خورزه او خپله چلغله یې مړه کړې ده که داسې موږ خپله ولکانو جلګۍ آزاد پرېښودل نو بیا به په انسانانو او ځناورو کې هېڅ فرق پاتې نه شي دا معاشره به تباه او برباده شي تباه او برباده پردله بچې اے خلکا د خپل اولاد صحیح تربیت وکړئ بلې مرزۍ ته مه